ملګرو وخت مو په خیر. خدای تعالی دې وکړي چې تاسو به ټول راته روغ جوړ وئ او د صحت جامې به مو پر تن وي. ملګرو په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو سره د یو مهم ویب سایټ په هکله معلومات شریکوم، لکه څنګه چې ما له تاسو سره وعده کړې وه په ټلګرام چینل کې چې زه به د یو مهم ویب سایټ په هکله معلومات در سره شریکوم چې په هغه کې موږ کولی شو د لویو سرمایه‌ګزارانو یا ټریډرانو فعالیتونه وڅېړو، خصوصا د دوی لخوا د کوینونو اخیستل او خرڅول، بیا د بیټ کوین او ایتریم چې پر مارکیټ باندې ډېره اغیزه کولی شي. نو د همدې ویب سایټ له لارې موږ کولی شو د دوی فعالیتونه وڅارو چې دوی اوس مهال خرید کوي او که فروش کوي، چې موږ ته سیګنال راکول کېږي چې اوس مارکیټ په کومه خوا تللی شي. دا موږ سره ډېره مرسته کولی شي. عموما کله چې بیټ کوین راغورځېږي د همدغو لویو ټریډرانو لاس ده پکې چې دوی یا کوینونه خرڅوي یا خصوصا بیټ کوین او یا ایتریم خرڅوي او مارکیټ ډراپ کېږي. او د دې ترڅنګ کله چې دوی خرید په ډېره اندازه باندې کوي نو مارکیټ بیرته پورته کېږي. نو دغه ټول معلومات په همدې ویډیو کې در سره شریکوم. ویډیو تر پای پورې را سره وګورئ او هغه کسان چې زموږ یوټیوب چینل ته نوي راغلي یاست نو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. د دې ترڅنګ هغه کسان چې زموږ ټلګرام چینل یې نه ده جوین کړی، زموږ ټلګرام چینل در سره جوین کړئ. اوس راځو دغه لومړنی ویب سایټ آرکم، کوم لومړنی ویب سایټ چې موږ سرچ کړی ده په همدې باندې به کلیک وکړئ. کله چې دغه به سرچ کوئ، دغه نوم به سرچ کوئ، نو تاسو ته به ټول معلومات راواوړي. او د دې ترڅنګ دلته لومړنی کوم ویب سایټ چې راځي په همدغه باندې موږ کلیک کوو. دلته هیومن ویریفیکیشن غواړي، عیناً په موبایل کې هم په همدې شکل باندې کېږي. یوازې تاسې که غواړئ د کمپیوټر په شکل باندې درته ښکاره شي ډیسکټاپ موډ ته واړوئ خپل دغه کوم تاسې دغه ویب سایټ چې کله را خلاص کړئ نو ډیسکټاپ موډ ته یې واړوئ، کولی شئ هلته هم ټول دقیق معلومات پکې وګورئ. نو اوس راځو موږ دغه ویب سایټ را خلاص شو. په دې کې لومړي سر کې د سرچ آپشن ده. په سرچ آپشن کې موږ کولی شو کسان سرچ کړو، هغه کسان چې په کریپټو کې سرمایه‌ګزاري کړې یا موږ ته معلومات ده چې هغه لوی شرکتونه دي، لوی اشخاص دي او سرمایه‌ګزاري پکې کوي او دوی یو ځان ته اداره د کریپټو لپاره لري. لکه مثال د ټرمپ کورنۍ یا دغسې د امریکا دولت، د چین دولت، ټول موږ څارلی شو. د دې ترڅنګ بلاک راک چې یو مهم شرکت ده د بیټ کوین او د ایتریم د هولډ لپاره یو لوی شرکت ده چې لوی اندازه باندې بیټ کوینونه او ایتریم یې هولډ کړي دي. نو راځو مثال موږ د بلاک راک هغه فعالیتونه څیړو. ښه ملګرو، کله چې دا را خلاص ګورئ دغه د دوی ټوله هغه سرمایه ده چې دوی په کریپټو مارکیټ کې سرمایه‌ګزاري کړې ده، خصوصا په بیټ کوین کې چې اوسنی قیمت یې 87,090 ده او د دې ترڅنګ دوی تقریبا 17,90425 بیټ کوینونه لري چې 8.9 میلیارده ډالره کېږي. د دې ترڅنګ دوی ایتریم 3.605 میلیونه ایتریم لري چې 10.13 میلیارده ډالره کېږي. دا USDT څومره لري داسې ښکته کولی شئ. پی او نور کوینونه چې دوی کوم اخیستي دي کولی شئ په همدې کې وګورئ. دغه وولف په نوم باندې کوین چې دوی اخیستي ده تقریبا 9,042 دانې دغه ټوکن د وولف په نوم د اخیستي دي چې 14.15 ډالره کېږي. نور هم تاسو کولی شئ ټول معلومات په همدغه برخه کې وګورئ. هولډینګ بای چین، په دې کې موږ هغه شبکې کتلی شو چې دوی یعنی د شبکه‌ایي کوینونه چې خپله ځانګړې شبکه لري چې دوی اخیستي دي، بیټ کوین ده، ایتریم ده، BNB ده او بیس ده او ځینې نور کوینونه دي، کولی شئ په دې کې وګورئ. اپټیمس ده، لینا ده، سولانا ده، ډېر نور څه دي. اوس ښکته موږ راځو دغه هلته موږ معلومات کې ګوره دا مهمه صفحه ده. په دې کې مثال بلاک راک 3 ساعته مخکې 0.592 ایتریم ترانسفر کړي دي یا د کوین بیس څخه بلاک راک ته راغلي دي او دا د بلاک راک څخه بیا کوین بیس ته تللي. ګورئ 2 ورځې مخکې بلاک راک له خپل دغه سرمایه څخه کوین بیس ته 300 BTC چې 24.9 میلیونه ډالره کېږي دوی لیږلي دي. ټول فعالیتونه یې موږ په همدې برخه کې څارلی شو چې دوی کله یو څه خرڅوي حتما یې د دې لپاره دغه کوین بیس یو صرافي ده، د دې د خرڅولو لپاره یې همدې ته لیږي. کله چې دوی کوین بیس یا کوم بلې صرافي ته ولیږي نو عموما دا په دې معنی چې
دوی نور بیټ کوین خرڅوي. ګورئ څومره تیرو څو ورځو کې څومره بیټ کوینونه خرڅ کړي، 300 دغسې ښکته. تاسو موږ کولی شو ټول معلومات وګورو. او همدارنګه موږ انفلو هم کتلی شو، مثال چې څومره سرمایه ګزاري دوی کړې ده د کوین بیس څخه بلاک راک ته 90.704 BTC یا بیټ کوینونه لیږدول شوي چې تقریبا قیمت یې 7.7 میلیونه ډالره ده. د دې ترڅنګ موږ آوټ فلو مثال چې خرڅ شوي دي دا خو اخیستل شوي وي. انفلو مثال د دوی چې کوم سرمایه ته کوینونه اخیستي وي یا سرمایه ته اډ کړي وي د دوی سرمایه ګزاري ته. دلته اوس آوټ فلو کې مثال د بلاک راک د شرکت څخه د کوین بیس ته 300 او دغسې 300 کوم تقریبا 293.413 د بلاک راک له شرکت څخه کوین بیس ته تللی دي. نو دلته کوین بیس موږ دا یو صرافي ده، دلته هم د دې په هکله معلومات ترلاسه کولی شو. ښه ملګرو، دا خو د سرچ اپشن له لارې د بیټ کوین معلوماتو چې یا د بلاک راک د شرکت په هکله معلومات کولی شئ. موږ نور شرکتونه هم یا نور اشخاص چې په کریپټو کې په لویه اندازه باندې سرمایه ګزاري کړې د دې لارې معلوم کړو. دلته موږ پرافټ اینډ لوز معلومولی شو، د دوی هغه ګټه او تاوان چې دوی تقریبا مثال اوس راځو دغه ته دوی 38 میلیارد ډالر د 2025 کال شپږمې پلسان تاریخ باندې ګټلي وي. یعنې دلته دوی موږ کولی شو د دوی په هکله معلومات ترلاسه کړو چې دوی څومره اندازه تاوان یا څومره ګټه کړې ده. نو په دې برخه کې موږ کولی شو اباوټ کې د همدې شرکت یا هغه شخص چې تاسو یې غواړئ په هکله معلومات ترلاسه کړئ ټول معلومات همدلته لنډ ډول باندې تشریح شوي دي. کولی شئ په دې برخه کې معلومات وګورئ. همدارنګه موږ کولی شو په دې برخه کې د دغه برخې څخه موږ کولی شو معلومات ترلاسه کړو چې دوی ډیپوزیټ کړي دي د کوین بیس څخه 60 هغه بیټ کوینونه. خو مهم ځای دا هغه ځای ده چې موږ کولی شو ټول معلومات پکې وګورو چې دوی اوس خرڅ کړي دي، انفلو مثال اخیستي دي، آوټ فلو او خرڅ کړي دي. ټول معلومات موږ کولی شو په همدې ځای کې ترلاسه کړو. او بل دلته موږ راځو مارکیټ ډیټا هم د دې ځای څخه موږ کتلی شو چې مارکیټ حالات په کوم حالاتو کې قرار لري. د دې ډیټا له اړخه ډیشبورډ موږ راځو. ډیشبورډ کې هم ډیر کار شته، کولی شو دغه ځای ته راسو. دلته مثال زه غواړم د ځان لپاره یو ډیشبورډ جوړ کړم، مثال کوینونه ورته اډ کړم. په همدغه ځای کې ما ته به بیا معلومات کېږي کله چې زه ډیشبورډ جوړ کړم، هغه کوینونه چې ما اډ کړي وي د همغه په هکله به ما ته معلومات راکول کېږي ډیشبورډ کې. نو ډیشبورډ کې دومره څه مهم نه دي چې مثال موږ یو کوین د ځان لپاره اډ کړو. لنډ هلته موږ کولی شو یو کوین که چېرته وغواړو معلومات لاسته راوړو، سرچ اپشن باندې دلته سرچ اپشن باندې کلیک کوو، همغه ځای ته ورځو. ډېر په اسانۍ سره موږ کولی شو د همغه ټول معلومات لاسته راوړو. مثال اوس بیرته دغه انټل مارکیټ پلیس په همدغه ځای کلیک کوو چې په همدغه ځای کې کوم څه پاتې دي او که نه. مهم هغه څه چې مثال موږ ته د لویو ټریډرانو معلومات اوسي چې دوی اوس خرید کوي او که کوینونه خرڅوي، دغه کې موږ کولی شو ټول معلومات لاسته راوړو او د دوی د حرکتونو څخه موږ معلومات وکړو چې مارکیټ نور په کومه خوا باندې روان ده یا مارکیټ کومې خوا ته ځي. او همدارنګه کسټم اپشن ته هم راځو. الرټ، ګوره د الرټ ډېر مهم ده. موږ دلته کولی شو الرټ جوړ کړو که چېرته مثال بیټ کوین خرڅیږي نو موږ ته دې باید خبر راکړل شي. ګورئ الرټ مثال یو نوم ورکوو، مثال BTC الرټ. صحیح ده. الرټ ډسکرپشن کې کولی شئ تاسو معلومات ورکړئ چې مثال د ځان لپاره معلومات ورکړئ، نور مشکل نشته. whose transfer do you want to see، ګوره د چا هغه تاسې دغه ټرانسفر غواړئ چې وګورئ چې دوی څه لیږي یا رالیږي، د دغه په هکله هم معلومات تاسو کولی شئ. مثال دلته بلاک راک ولیکو،
ګوره دا نور هغه هم راخیستي دي تیار. ګورئ بلاک راک، زه دلته بلاک راک باندې مثال کلیک کوم، سینډر په هکله مثال چې چا لیږلي دي هماغه نوم هم باید ولیکم تر څو ماته معلومات وسي چې کله د مثال د امریکا دولت څخه بلاک راک ته یو څه لیږدول کېږي نو ماته د معلومات راکړل سي یا د الرټ یا خبرداری راکړل سي. ویچ ټوکن، کوم ټوکن غواړئ، ټوکن به هم ورته اضافه کوي. وټ چاین مثال کومه شبکه، په همغه کې تاسو کولی شئ دلته شبکه ورته انتخاب کړئ، مثال بیټ کوین د همدغه شبکه. څنګه موږ باید تاسو موږ ته خبر راکړل سي د دغه له نګه نه موږ کولی شو دلته ټلګرام هم ورته اډ کړو او ایمیل هم ورته اډ کړو او کریټ الرټ باندې کلیک وکړو. موږ ته به هر وخت چې مثال د بلاک راک شرکت څخه امریکا دولت ته بیټ کوین لیږدول کېږي یا بله شبکه چې موږ ورته انتخاب کړو دلته موږ کولی شو مثال ایتریم هم ورته انتخاب کړو چې ایتریم لیږدول کېږي، موږ ته به معلومات راکول کېږي چې په دومره اندازه باندې دوی یو څه ولیږل. همدارنګه موږ په دې کې مهم نور څه شی دی چې د تشریح څخه پاتې نه سي، هغه څه چې ډېر مهم نه وي په همغه باندې دومره ډېر تمرکز مه کوئ. ښه دا خو د دوی هغه معلومات دي چې ټول معلومات یې همدې په هکله ورکړل شوي دي د دوی د ویب سایټ په هکله. بیرته له دې ځای څخه وځو، که کوم څه پاتې وي په همغه په هکله به هم معلومات در سره شریک کړمه. له دې ځایه هم وځو، له دې ځایه هم وځو، سرته نور ځو. موږ کولی شو نور معلومات هم د دې په هکله مثال غیر له بلاک راک څخه موږ کولی شو نورو کسانو یا باینانس په هکله هم معلومات وګورو. ګورئ باینانس ته راځو چې دوی کوم کوینونه له ځان سره اخیستي دي. یوازې بلاک راک نه ده، ټول په لومړي سر کې یادونه وکړله ټول لوی شرکتونه، لوی اشخاص چې دوی په لوی اندازه باندې خرید او فروش کوي دغه موږ کولی شو معلومات وکړو. دغه د باینانس هغه پورټفولیو ده چې دوی 638.099 زره بیټ کوینونه لري چې 55.2 میلیارده ډالره کېږي. نو دا د دوی پورټفولیو ده چې کوم کوینونه دوی له ځان سره هولډ کړي دي په هماغه شکل باندې کولی شو هولډینګ بای چین او پورټفولیو ارکایو دغه ټول معلومات یې وګورو، ګټه او تاوان یې وګورو، انفلو او آوټفلو یې وګورو. ګورئ دلته موږ کولی شو چې دوی دغه بیټ کوین لیږلي دي او بیرته ورته راغلي دي، دغه معلومات ټول پکې وګورو. او دلته شاید مثال د صرافوي په هکله معلومات وي، یو ځل سرچ کوو. مثال زه ګورم بای بیټ سرچینګ کوي. ګورئ صرافوي په هکله هم معلومات شته چې صرافۍ کوم کوینونه له ځان سره هولډ کړي دي، لکه څنګه چې باینانس په همدې شکل باندې بای بیټ هم خپل پورټفولیو لري په دغه ویب سایټ کې او کرپټو مارکیټ کې. بای بیټ ګوره راواخیسته، دلته ټاپه د بی ان بي ده یا د باینانس ده، خو انټرنیټ ستونزه ده. نو اوس د بای بیټ ټوله سرمایه تقریبا 15,384 بیټ کوینونه لري او 6.850 میلیارده ډالرو په ارزښت باندې دوی له ځان سره هولډ کړي دي. او د خرڅولو او د اخیستلو مهم هغه چې هغه په همدغه ځای کې موږ کولی شو چې وګورو دوی اوس خرڅوي او که اخلي. نو د دې له لارې موږ کولی شو موږ د لویو ټریډرانو حرکتونه وڅېړو چې دوی اوس خرید کوي او که کوینونه خرڅوي، چې د دې له طریقه موږ ته معلومات کېږي چې اوس مارکیټ کوم لوري ته روان ده. که چېرته په لویه اندازه باندې فروش ترسره کېده نو دا په دې معنا چې ممکن د مارکیټ حالات نور هم خراب شي او لاندې لاړ شي. که چېرته دوی فروش نه کوو، د فروش پر ځای خرید کوو، نو کېدلی شي مارکیټ بیرته ریکاور شي او په لویه اندازه باندې په مارکیټ کې پمپ رامنځته شي. او د دې تر څنګ موږ کولی شو د دوی پورټفولیو چیک کړو. که چېرته دوی کوم نوی کوین خپل پورټفولیو ته اډ کوو، کولی شو موږ هغه له ځان سره د اوږدمهال لپاره واخلو. اوس دوی ګورئ ټول ټاپ کوینونه یې اخیستي دي، ډوج کوین ده، وی ان اے ده. مثال ډوج کوین باندې زه کلیک کوم، دغه په هکله معلومات دلته لنډ هم موږ کولی شو. ګورئ
که دوی 0.14 بیخي په کم اندازه باندې اخیستي دي، یعنې دومره څه نه دي. داسې دوی کوم ترانزیکشن یې ترسره کړي دي 1 منټ مخکې د دغه والټ څخه دغه والټ ته تقریبا 1914 ټوکن لیږل شوي دي د ډوج کوین. ګوره 1 دقیقه مخکې ټول معلومات موږ کولی شو له همدغه ځای څخه ترلاسه کړو. او بل څه دا د سی ایکس والیوم د مثال موږ والیوم هم معلومولی شو، که چېرته والیوم چې څومره لوړیږي یا پورته کېږي په همغه اندازه باندې همغه کوین قیمت هم په راتلونکي کې کېدلی شي پورته خواته لاړ شي. پنډینګ ریټ د مثال دغه کوم پنډ ریټ چې کوم فیس چې کټ کېږي همغه هم موږ معلومولی شو. نو دغه و د همدغه ویب سایټ یا کم په هکله معلومات کولی شو موږ ټول فعالیتونه په همدغه برخه کې وګورو، ویڅېړو او موږ ته معلومات وشي. که مثال په همدغه ویډیو کې تاسو نه یې پوه شوي نو بیا انشاءالله په ټلګرام چینل کې تاسو کولی شئ ماته مسیج وکړئ او زه به ستاسو سره همکاري وکړم. دلته وګورئ موږ د دې لارې څخه موږ کولی شو د دوی دغه ټول ترانزیکشن یې هم وګورو. د دې لارې څخه هم کولی شو چې دوی کوم ځای ته ترانزیکشن کړي دي. ګورئ د باینانس 15 اډرس دی، دا خو سلاک ده. ښه دغه د معلومات راوغوښتل دوی چې دغه کوم کرنټ بیلانس په ډوج کوین کې دغه دوی ټول ټوکن یې لري د ډوج کوین، همدغسې کرنټ یو اس ډي ټي دغه یو اس ډي ټي لري، سنټرلایز اکسچینج او ډیپوزیټ اډرسز دي. دغه اډرسونه یې هم موږ معلومولی شو چې له کومو اډرسونو څخه ډیپوزیټ شوي دي یا لیږدول شوي دي. ګورئ اډ شوي چې کوم دي دا یعنې 3 منټ مخکې د باینانس هاټ والټ څخه همدغه ته لیږدول شوي دي تقریبا 25.14 ډوج کوین چې 3.7 کېږي. یعنې دا دغه لارې هم موږ کولی شو دغه معلومات لاسته راوړو. همدغه ځای څخه کولی شو موږ کلیک ورباندې وکړو او ټول معلومات دلته یې ژبه هم بدلولی شئ، هره ژبه چې تاسو غواړئ یا به ورباندې پوهیږئ. په همدغه کې د انګلیسي او اسپانوي او ایټالوي او ترکي نورې ژبې باندې زه نه پوهیږم چې کومې ژبې وي، خو د چینایي او جاپاني همدغه ته ورته دي. کولی شئ له همدې څخه هم استفاده وکړئ. دا و د هر کم ویب سایټ په هکله معلومات کولی شئ هر وخت له دې څخه استفاده وکړئ او د لویو ټریډرانو فعالیتونه وڅارئ چې دوی اوس مهال په څه باندې بوخت دي او څه کول غواړي، مارکیټ کومې خواته بیایي. دوی ټولې لوبې د همدغه لپاره کوي تر څو کوچني ریټایل ټریډران ورباندې په تاوان کې او خپله یو څه لاسته راوړي. مارکیټ ډراپ کوي او خرید پکې کوي او بیرته مارکیټ پورته خواته ځي. نو دا و د هر کم ویب سایټ په هکله معلومات. خدای تعالی دې وکړي چې یو څه مو ترې زده کړي وي او انشاءالله په راتلونکي کې به د مهمو ویب سایټونو یا ټریډینګ اړونده مهم مسایلو باندې له تاسو سره معلومات شریکم. په الله مو سپارم. ښاد او آباد اوسئ.